د قبر اوله شپه او عاجزه انسان. دا داسې شپه ده چې انسان له خپل اولاد، مور، پلار، دوستانو او ملګرو څخه جدا سي. په وحشت او تنهایی کې د لومړي ځل لپاره شپه تېروي چې هلته نه خندا، نه استراحت او نه خوب وي. آیا تا کله هم د همدې وحشتناکې شپې تصور کړی؟ دا هغه شپه ده چې له ویرې پیغمبرانو، صحابه کرامو او نورو غټو علماو ژړلي دي. دا هغه شپه ده چې شاعرانو یې په ویر کې شعرونه ویلي دي. دا هغه شپه ده چې خالي تصور او سوچ د نړۍ هر څه هیروي. انسان په فکرونو او سوچونو کې لاهو کوي او د ژوند خوږې شیبې ترخې کوي. که ژوند هر څومره اوږد سي، دا ترخه شپه درپسې ده. د هغه خاورین ټاټوبی، هغه تنګ ځای، هغه تیاره غار دی چې کله لوڅ وي د انسان ورڅخه کرکه وسي. که پټ سي او انسان پکښې ایثار کړل سي، نو د دې انسان به څه حالت وي؟ قبر د تیارو هغه ډک کور دی که هلته ته هر څومره په تکلیف وي، هر څومره په عذاب وي، نو ستا فریاد څوک نه اوري. دوستان او ملګري دې نه وي چې ستا سره مرسته وکړي. مور او پلار به دې نه وي چې زړه یې در باندې ودردېږي. مخکې له دې چې قبر ته ولاړ سي، پوره چمتووالی ونیسه، ځکه الله تعالی فرمایي تر دې پورې چې کله له دوی څخه کوم یو ته مرګ راسي، نو وبه وایي ای زما ربه، ما هغې دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورڅخه راغلی یم. آیا موږ کله دا تصور کړی چې کله موږ په قبر کې د بیرته تګ غوښتنه وکړو او داسې راته وویل سي نه، هیڅ کله نه، بیرته نسې تللی؟ آیا اوس توبهګار سوې؟ اوس په ګناهونو پښیمان سوې؟ آیا اوس د نیکو اعمالو په ارمان سوې؟ هماغه ژوند ستا لپاره یو ښه چانس نه و؟ تا خپل چانس له لاسه ورکړی. هغه کومه ګناه وه چې تا په خپل ژوند کې ونه کړل؟ آیا ته یوازې د خوب، خوراک او څښاک لپاره پیدا سوی وې؟ هغه ته نه وې چې د نصیحت څخه به تنګېدلې او زما بندګي دې پرېښې وه او د خپل نفس د غوښتنو بنده سوی وې؟ آیا تا ته معلومه نه وه چې په همدې ورځ به ته د ژوند د هرې شیبې حساب ورکوې؟ آیا لمونځ کول او نور نیک عملونه دروند بار و چې تا یې د وړلو توان نه درلود؟ آیا موږ ته نه وې خبر کړی چې تر مرګ وروسته بل ژوند هم سته چې هغه ابدي ژوند دی؟ آیا تا ته پیغمبرانو دا دعوت نه ورسولی چې دلته یوازې نیک عمل تا ته غوره ژوند در بخښلی سي؟ دې ټولو پوښتنو ته به بې جوابه یې او په چیغو چیغو به ژاړې، خو بیا به هغه چیغې هیڅ ګټه ونه کړي. راځه چې د ژوند په دغو پاتې شیبو کې د قبر د لومړۍ شپې د تیارو د رڼا کولو لپاره یوه شمع ولګوو. که فکر وکړو په دوکانونو، د کاروبار په ځایونو او په خپلو کورونو کې مو د ښه ژوند لپاره د رڼا قیمتي ګروپونه لګولي دي. که د نیکو عملونو یوه شمع هم په دغه تنګ غار یا قبر کې ولګوو او سپینه رڼا وي، آیا ښه به نه وي؟